مونږ چې څونه سرچونه کوو یا مونږ څونه واتس اپ باندې میسنجر باندې د څونه څه چې کوو که دا معمولي غونې یو سکیورټي اداره مونږ چې کله پیک آی ډي جوړو کړو یار بیا موږ ته همداسې ښکاري چې مطلب زه یو داسې پروفیشنل هیکر یم او زه چې اوس څه غواړم زه سم کوم زه څوک تنګوم چا سره دوکي کوم نو ما هېڅوک نشي معلومولی بس زه چې یم زه پول سکیور یم ډي پي زما د بل کس ته او پروفایل چې کومه دی کومه نیم چې دی زما د بل کس دی نو که زه اوس غواړم زه په خپله آی ډي باندې هر څه کوم خو دا زموږ یو غلط سوچ او غلط فهمي ده هغه څنګه تاسو په دې ویډیو کې ویم ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ ټول نه فعله که مونږ چې د کوم انټرنیټ مونږ یوز کوو دا د سرفیس دا په سرفیس ویب کې راځي سرفیس ویب دا د انټرنیټ صرف او صرف د څلورمه حصه ده دین اخوا کم 96% چې کومه حصه ده دغه ډیپ ویب او ډارک ویب دی اوس تاسو وایئ چې سرفیس ویب څه ته وایي او ډیپ ویب څه ته وایي او ډارک ویب څه ته وایي نو پای به بیا په ډیټیل کې هم ویډیو جوړه کوم خو دې ویډیو کې صرف د پیک اډیان ولا ته کوم خلک چې پیک اډیان جوړي نو مونږ چې د کوم انټرنیټ کو د فیسبوک ته به کې ټویټر دا کوم اپلیکیشن چې پکې راځي یوټیوب دی ټیک ټاک دا ټول صرف د انټرنیټ څلورمه حصه ده کوم چې مونږ استعمالو او د موږ په نظر راځي مونږ ګورو دا د سرفیس ویب دا موږ په سرفیس ویب کې لګیو نو په سرفیس ویب کې موږ غلطه فیک آی ډي جوړو کو یا موږ د غیر قانوني خبرې کوو غیر قانوني ارسه کوو یا څوک تنګو چا سره دوکي کوو اپراډونه کوو نو که مونږ دا سوچ کوو چې یاره دین بس ته هر څه کوه او ته مکمل پول سکې اورې تا هېڅوک هم نشي معلومولی ته چې کوم ایس ایم ایس کې دا هم څوک نشي کتی ته چې کومې خبرې کې دا هم څوک نشي کتی ته چې کوم سرچونه په دې ګوګل کې په کومه یوټیوب کې دا هم څوک نشي کتی که زمونږ دا سوچ دا زمونږ یو غلط سوچ دی اصلي زمونږ یو غلط فهمي ده مونږ چې څونه سرچونه کوو یا مونږ څونه واتس اپ باندې میسنجر باندې د څونه څه چې کوو که دا معمولي غونې یو سکیورټي اداره یا بل څوک داسې وغواړي دا په یو څو منټو کې کتی شي دا مکمل داسې سکیور نه دي لکه څونه چې مونږ ګڼو چاره اوس پیک آی ډي جوړه کا یا په دې نمبر باندې واتس اپ جوړ کا او ځان ایلیګل کارونه کوه غیر قانوني ارسه کوه خلک هم تنګوه تا هېڅوک نشي راموندولی تاسو هېڅوک نشي را پیدا کولی دا زموږ صرف غلط سوچ دی کوم خلک چې داسې ارسه کوي هغه پروفیشنل کسان وي هغه د ډارک ویب یوز کوي چې هغې پورې زموږ داسې نارمل خلک هغې تاسو به دا نوم هم زم چې بس پر مونږ تاسو اورو ډارک ویب چې کوم وي هغه زموږ سره په کروم یا په داسې نارمل براوزرو کې خلاصېږي هم نو هغه ټور براوزر باندې موږ اوپن کولی شو دا خلک چې کوم وي پروفیشنل هغه په ډارک ویب باندې کار کوي نو داسې نه وي چې موږ په فیسبوک باندې پیک آی ډي جوړ کړو په واتس اپ باندې پر دې نمبر باندې څه جوړ کړو او داسې په میسنجر او په یو څه بل څه کې اډیان جوړ کړو او بیا دوکي کوو هغه قانوني کارونه کوو یا سرچونه داسې کوو او مونږ وایو چې یاره مونږ زموږ سرچونه هم څوک نه ګوري زموږ کارونه هم څوک نه ګوري او مونږ دا سوچ کوو چې یاره دا سکیور دی نو بالکل سکیور نه دي مه کوئ داسې یاره دې نه ځان وساتئ ځکه چې دا مونږ په سرفیس ویب باندې لګیا یو نو د ویډیو مقصد زما داسې و چې کوم خلک وي او هغه داسې سوچ کوي چې یاره موږ سکیور یا خلکو سره دوکي کوي مه کوئ داسې دا سرفیس ویب دی او معمولي تاسو بالکل زر په اسانه سره هم د دې سره پیدا کېدی شي او په کار څه ده چې یاره موږ داسې په انټرنیټ باندې چا سره دوکي وکړو چا تنګول وکړو څه په دې خبرونه دغه یو شارټ غوندې میسج پیغام ټولو پښتنو لپاره ویډیو خپل ملګرو سره هم شریک کړئ چې یاره داسې پیک آی ډي جوړئ څوک دوکي کوي څوک څه کوي څوک څه کوي نر چا خپل سوچ خو زما دغه پیغام تاسو ته مې ضرور رسو انشاءالله ملاقات پکې بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان